او ځل مروته جوش او د شور سره نن راوته دي نو دا غونډه ریلی رئیسګانو دغه سره غونډه کلی خلک رئیسلی دي دا سپه د خان صاحب اډر کړ د خار امیدوار به راوځي نو د کوم ځل ډیر خلک راوځي دا ویډیو مکمل وګوره مخکې ملګرو سره هم لازمي شریک د فټیا کارکونانو سره نو تاسو ته شیر افضل مروت جوش او د شور سره راوته دا سره د کوم د کلی خلک راويستل تاسو د ګوره چې دا ویډیو ښکاریم نو شدن د خان صاحب هر ځل امیدواران ټول خلک راوته دي نو په نمبر او بیا نمبر د کوم ځل ډیر خلک راوتی دي نو تاسو خان صاحب د مینا د کوم ځل ډیر خلک د خان صاحب مینا ده نو د خزاري له دویم نمبر خزاري له خلک ډیزرټ ډیر اغه ځلم راوتی دي او به نن واضح شو د خیبر پختونخوا نو شهر ډیزرټ ډیر خلک راوتی دي خان صاحب سره دونه مینا لري د پختونخوا نن ډیر نو واضح اصله د خان صاحب سره ډیر خلک راوتی دي خلک وکړه خلک صبر ډیر راوتی شیر افضل مروت سره د غون خلک شیر افضل مروت سره راوتی دي نن واضح شو د پښتونخوا ډیر خلک د خان صاحب سره مینه لري او ټول د خیبر پښتونخوا ډیر خلک نن راوتی هر ځای خلک راوتی د شیر عمران هډر کړو دا به کوم امیدواران دي کم د آزاد ولاده ټول نن راوځي نن د بار ورځ به هر سړی بنن راوتی نو صرف خزاري له د دوه نمبر خلک حل د ډیرو بیا د پښتونخوا د ټول ډیرو نن تاسو ته پته ده د حساب اډر کړو ګرانګو ته الله پاک دې اوس خیر کې دینه مخې و نور سکیږي ځکه چې د الیکشن د ټیم کم پاتې دی نو ډیر کم ټیم پاتې دی او د حالات د ګډوډ دي نو الله پاک دا کسره ولې چې کم د ملک خیرخواهي کم د ملک غم کوي نو الله پاک د حق کسره ولې نو تاسو ته پته ده بهر ځکه ډیر خلک راوتی نو حالات ډیر ګډوډ شوي ځکه چې عمران خان صاحب هارډر کړو نو تاسو په د فټیا ولا هر ځکه فټیا ول سر ډیر ظلم کیږي ځکه چې فټیا ول سر هر ځکه روډونه دا بلکیږي نو هر ځکه د فټیا ول سر نن د عمران خان ویلی چې کم یریدل کم کسان کم د امیدواران چې ولر دي کم کسان یریدل دا به د الیکشن اخوا کیږي ځکه چې نن راوتلی نه نو د خان صاحب اډر کړو د یریږي بنو دا به هرنګ تکلیف او تاسو ځان ور کوي سخت یو نرم تاسو د یته غاړه دی ځکه چې د عمران خان صاحب دا اډر نن کړو نو نن دا شیر افضل مروت د ټولو حل د جوش او د شر د جوش او د شور سره ټول خلک راوتی او نن د خیبر پختونخوا ډیزرټ ډیر خلک راوتی د ویډیو خوشي مخکې ملګرو سره هم لازمي شریکي او د ویډیو فیسبوک باندې ګوره فیسبوک پیج سره فالو کړئ د یوټیوب باندې ګوره یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ډیر مننه والسلام